چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لار ودوي دا بیا ووایه یاره ډېر ښه شعر دی یاره ډېر ښه شعر دی یار چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم ډېر ښه شعر دی یاره مننه چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لار ودوي یاره ډېر ښه شعر دی یاره چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لار ودوي ډېر ښه دی یاره تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي ډېر ښه دی یاره ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي ډېر ښه دی دا ورته یو دېرش پېرې ووایه ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي عجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمار ودوي ډېر ښه یاره مننه او دغه دوه درې شعرونه چې دغه شعر بیا ووایه چې زه چې ته چې ناروغه شي نه دا بچي ته داسې قصې وکړم چې په لار ودوي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لار ودوي ډېر ښه شعر دی مننه ترقي ګرانه ده که دغسې واکدار ودوي ترقي ګرانه ده که دغسې واکدار ودوي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدار ودوي ډېر ښه دی هسې دې نه کوي اشنا تنور کې شور لمبې ستا د ښایست لمبو ته نه رسي د اور لمبې چې د ټوپک د لاسه بلې کې کم رور لمبې چې د ټوپک د لاسه بلې کې کم رور لمبې بیا یې اکثر په لوبټه مړې کوي خور لمبې ډېر ښه دی ناروغه مور کچه کوټه د شړق باران او لوږه ناروغه مور کچه کوټه د شړق باران او لوږه مونږ کره بلې به اکثر وي دا څلور لمبې ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه ناروغه مور کچه کوټه د شړق باران او لوږه مونږ کره بلې به اکثر وي دا څلور لمبې مننه او نه یې لاسونه سوځېدل نه یې لمن سوځېده نه یې لاسونه سوځېدل نه یې لمن سوځېده د چا د لاسه بلېدې چې مې په کور لمبې ډېر ښه دی مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستي دي ډېر ښه یاره مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستي دي ستا د زلفو تار مې په تسبو کې اچولی دی مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستي دي ستا د زلفو تار مې په تسبو کې اچولی دی او ستا مننه ستا د ارمانونو د جوټې په انتظار یم ستا د ارمانونو د جوټې په انتظار یم او غم مې د یادونو په زانګو کې اچولی دی ډېر ښه دی یاره بیا یې ووایه مننه ستا د ارمانونو د جوټې په انتظار یم غم مې د یادونو په زانګو کې اچولی دی او دا یو غزل دی نیازک خانه چې بیا که دې وروسته پرې خفګان کېږي نو نه دې کېږي بیا که دې وروسته پرې خفګان کېږي نو نه دې کېږي ستا که په ما پسې ارمان کېږي نو نه دې کېږي کومه مصره کې چې د قام د مزدور ذکر نه وي که پکې ذکر د جانان کېږي نو نه دې کېږي ما سره خوا کې په غریب سړي کوټه راساسي زما په فصل که باران کېږي نو نه دې کېږي مننه ما سره خوا کې په غریب سړي کوټه راساسي زما په فصل که باران کېږي نو نه دې کېږي اوس هغه چم ته نه ځم اوس هغه کوڅې ته نه ځم اوس هغه چم ته نه ځم اوس هغه کوڅې ته نه ځم اوس که په ما د چا ګمان کېږي نو نه دې کېږي اوس هغه چم ته نه ځم اوس هغه کوڅې ته نه ځم اوس که په ما د چا ګمان کېږي نو نه دې کېږي خانجي ویل زما حجره کې د اجلاس وشي خو پکې ده خانجي ویل زما حجره کې د اجلاس وشي خو که پکې ذکر د دهقان کېږي نه دې کېږي ډېر ښه دی مړی یې سترګې په وصال کړم او که ویسېدم تصویر د ځان سره سنبال کړم او که ویسېدم مننه او زموږ د کور په کچه تاخ کې ستا زاړه خطونه
زمونږ د کور په کچه تاخ کې ستا زاړه خطونه د زمانې ته یې مثال کړم که نه وایسېږم او که وایسېږم ډېر ښه دی مننه نن یوه کونډه بېوسی دې حد ته راوستله نن یوه کونډه بېوسی دې حد ته راوستله ویې بچي عدد په سوال کم که نه وایسېږم او که وایسېږم بیا ووایه یار دا شعر بیا ووایه نن یوه کونډه بېوسی دې دې حد له راوستله ویې بچي عدد په سوال کم او که وایسېږم ډېر ښه شعر دی. مننه ما له رقیب ستا د څادر یوه ټوکړه راکړې ما له رقیب ستا د څادر یوه ټوکړه راکړې حیران یم جوړ ترې رومال کم او که وایسېږم ډېر ښه دی مننه او لا یې تر اوسه د غریب د حق تپوس ونه که لا یې تر اوسه د غریب د حق تپوس ونه که چې دا شتمن خلک حلال کم او که وایسېږم ډېر ښه یاره بیا یې ووایه. مننه لا یې تر اوسه د غریب د حق تپوس ونه که چې دا شتمن خلک حلال کم او که او که وایسېږم د زړګي کور ته مې هر غم په نیمه شپه را درومي عجیزه بل ورته مشال کړم او که او که وایسېږم ډېر ډېره مننه